السلام علیکم زم صاحبزاده او تاسو ګورئ صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل په واتس اپ کې رست رضا نیو فیچر اډ کیږي نن پکې یو داسې فیچر اډ شوی چې هغه ته تاسو د ټولو انتظار دغه فیچر کوم ځای کې دی او دغه فیچر څنګه کار کوي مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې ښایم د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړوکی شانتي ریکوست چې تاسو زموږ چینل باندې نوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خملګرو مخکې به چې موږ کله په واتس اپ باندې موږ چاته میسج سند کړ نو بیا به غلطۍ کې هغه میسج موږ نه ډیلیټ شه. مثال کې موږ چې میسج سند کړ بیا به موږ هغه ډیلیټ کړ په غلطۍ کې ډیلیټ فارمي بشه هغه میسج چې دی هغه به بیا موږ ریکور کول نشه واپس په نشه راوستي نو بیا به موږ ډیر زیات خپو نو اوس په واتس اپ کې دغه فیچر اډ شوی که تاسو چاته میسج سند کړ او په غلطۍ کې تاسو هغه ډیلیټ فارمي کړ نو هغه میسج تاسو بالکل په اسانه راوستي شئ. نو که دغه فیچر چا سره کار نه کوي ټولو کې اول تاسو واتس اپ ته لاړ شئ او خپل واتس اپ چې دی هغه اپډیټ کړئ. کم بیټا ورژن چې دی تقریبا ټولو کسانو سره دغه فیچر کار شروع کړ دی. نو اوس په خپل د موبایل سکرین اوپن کم نو دې سایت ته تاسو ګورئ واتس اپ په اوپن کم واتس اپ چې ما اوپن کړ نو دا یو زما بل کانټیکټ دی ته زه میسج سند کوم دې ته به سند کوم هاي ورته ما سند کړ نو دغه میسج تاسو ګورئ دا ما سند کړ نو دا میسج چې دی دا زه ډیلیټ کوم بر ډیلیټ باندې به کلیک کوم نو ډیلیټ فارمي باندې به کلیک کوم ډیلیټ فارمي باندې ما کلیک کړ نو تاسو ته ښکاري انډو باندې به کلیک کړئ نو دا میسج به تاسو واپس شي. نو دا څه ټیم دپاره دا انډو راکوي د واتس اپ ولې لګیا دي په دې باندې کار شروع دی ان قریب چې دا انډو اپشن به بیا نه ختمیږي. میسج چاته سند کړ او بیا تاسو ډیلیټ فارمي کوئ نو بیا به ټایمینګ نه راکوي. اوس چې تاسو دا میسج واپس کوئ نو تاسو لږ ټایم راکوي بیا تاسو ته د انډو اپشن چې دی هغه نه شو کوي نو لہذا زر تر زره دا اپډیټ کیږي او دا چې دی دا به همیشه دپاره بیا دا انډو تاسو ته شو کوي. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړه اجازت تلوي الله په امان.